درنو او خوږو دوستانو تاسو به اکثر لیدلی وي چې په سوشل میډیا باندې داسې کورنی تصویرونه او ویډیوګانې وایرل کیږي چې هغه بالکل کورنی وي. په دې ویډیو کې تاسو سره هم داسې څه کلیپس شریکوم چې هغه د کورونو نه وایرل شوي دي. نو دا کارونه ولې کیږي تاسو به په خپل په دې ویډیو کې وګورئ، خو د ټولو نه وړاندې تاسو ته خواست کوم چې دا ویډیو ماشومان مګورئ، ځکه چې په دې کې تاسو ته داسې خبرې کول غواړم چې هغه ماشومان زده نه کړي. درنو دوستانو نن سبا خو دا خبره واضحه ده چې هر چا سره موبایل دی او په کور کې چې کله په موبایل کې ګوتې وخی نو ماشومان هم ترې راتاوي او اکثر کسانو سره خپل ښځې هم ناستې وي چې په ځینې وخت کې ښځه او خاوند مینه کوي یا محبت کوي، خپل منځ کې په مینه خبرې کوي. نو په دغه دوران کې دوی اکثر تصویرونه وباسي او بیا دغه تصویرونه ترې په یو نه یو طریقه په غلطۍ کې په سوشل میډیا باندې شیر کیږي او بیا داسې هم کیږي چې دوی چرته په چکر لاړ شي، په دغه دوران کې دوی تصویرونه وباسي. دغه تصویرونه بیا ځان سره د محفوظ ساتلو لپاره دوی په خپل موبایل کې پرېږدي. خو اکثر وخت بیا داسې هم شوي وي چې د دې کسانو دوستان کله د دوی نه دا موبایل واخلي نو د دوی ورته خیال نه وي او دغه تصویرونه چې هغوی ته په لاس ورشي نو ځان ته یې واړوي او یا یې خپلې آیډۍ ته ولیږي چې په دې دوران کې دغه تصویرونه وایرل کیږي او بیا یې ټول خلک ګوري او اصلي مجرم یې معلوم نه وي چې دا تصویرونه چا وایرل کړل او یا چا شیر کړل. تاسو به هم ډېر داسې تصویرونه او ویډیوګانې لیدلي وي. نو غوښتل مو چې دا معلومات تاسو سره شریک کړم چې هیڅکله هم دا غلطي مه کوئ او په کور کې د خپلو زنانو یا د خپلو خویندو میندو تصویرونه مو وباسئ، ځکه چې نن سبا شیطان هر چا سره دی او هیڅوک هم د بل په عزت باندې سرپا نه کوي او بل انسان بې عزته کول غواړي. نو چې کله ستاسو دغسې تصویرونه ویډیوګانې شیر کیږي نو یقینا چې ستاسو عزت خاورو سره خاورې کیږي. ستاسو ټولو ډېره مننه کوم. امید لرم چې تاسو به زما د ویډیو په مقصد باندې پوه شوي یئ. ضرور در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې د پښتو پوسټ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسي. ستاسو ټولو ډېره مننه.